دا د ورجینیا پرنس ویلیام کاونټي ده او د پرنس ویلیام کاونټي چې کوم د پټامک میلز غاړه ده پای کې دا د اوبو ځمکه یا وټلینډ دی. په دې باندې دی دا چې کوم بورډ واک زه روان یم تقریبا د دې یو میل جوړ کړی دی، یو میل څه کم یو میل یو طرف نه، څه کم یو میل د بل طرف نه. کله داسې ځنګل طرف ته پکې لاړ شي مخامخ نو یو نیم میل اخوا دی نو تا تقریبا دوه نیم میله شي، دوه نیم میله چې تګ راته وکړي پنځه میله واک پکې جوړېږي. دا یو ویټلینډ پرزرو کړی دی، یعنې خوندي کړی دی. په دې کې دننه یو خو ګلونه دي قدرتي وایلډ، بل پکې دا چقړه ده کوم ته چې دا جبه ده تلمري جبه ده. نو په دې کې د تلمري جبې چې کوم ځناور دي هغه یې پکې لکه سینځه خان او سمسرې وړې دغه رنګې ماران او ورسره بیا شمشدی او داسې نور. دې علاوه په دې کې ډینګان ما ولیدل، سپین ډینګ مې هم ولیدو، خړ ډینګ مې هم ولیدو. ما هغلته هغه وخت کې ویډیو نه جوړوله خو ما تصویرونه په هغه صلی الله هغه وخت مو ته خیال نه و. دا ویډیو ښودلو مطلب مې دا دی یا د کولو مطلب مې دا دی چې قدرت چې دی نیچر یا قدرتي ځمکه چې ده یا اوبه چې دي یا جبه چې ده یا باران چې دی دا د دې دنیا د دې غونډوز کې دپاره ډېر ضروري دي. که انسانان د دې نه دا هر څه وچ کړي لرې کړي او آبادۍ پرې جوړې کړي، سړکونه پرې جوړ کړي، بلډینګونه پرې جوړ کړي، نو دا نقصان رسوي نه یوازې قدرت ته بلکې انساني ژوند ته هم. لکه دا د ژوند دپاره اکسیجن ضروري دی، د دغه رنګې هوا ضروري ده، صفا هوا ضروري ده، صفا اوبه ضروري دي. دا ډېر څیزونه جوړوي. ساینسدانان په دې خبرو پوهېږي، زه دومره نه یم په دې ساینسدان نه پوهېږم، خو بهرحال چاته چې جبه وي، چاته چې دا قسمه ځنګلي حیات وي، دا په دې چاپېریال په ژوندي ساتلو کې او په صحتمند ساتلو کې دا ادا کوي. ما ته نشته معلومات، زما یو ملګري ما ته ویلي چې په دې څه په بلیونو ډالرو خرچه کړې ده او دې نه هېڅ حکومتي ګټه نشته دی. یوازې دا چې دا د خلکو په خاطر او د دې ملک او د دې صوبې په خاطر ژوندی ساتلې ده، ځکه چې دا یو قدرتي شتمني ده او دا قدرتي شتمني دی ختمول نه غواړي. قدرت چې کوم ملک ته، کوم هیواد ته، کوم وطن ته، کوم قام ته شتمني ورکړي، بیا د هغه ځای د انسانانو شاید دا ذمهواري جوړېږي، اخلاقي ذمهواري زما خیال دی چې که قوانین نه وي هلته او که هلته کې څارنه نه وي نو اخلاقي ذمهواري جوړېږي چې د هغې قدرتي شتمنیو خیال وساتي، سنبال یې وساتي او د خپل راتلونکو نسلونو لپاره یې بچ کړي. د راتلونکو نسلونو مطلب هرګز دا نه وي چې زما زوی یا زما لوسی، یعنې په راتلونکو نسلونو مطلب دا چې 100 کاله، 200، 500، 1000، 2000 کاله، 10,000 کاله څومره هغه د راتلونکي نسلونه وایي. لکه زموږ نه چې پخوا نسلونه تېر شوي دي، مثال په توګه په زرګونو کاله، په لکونو کاله پخوا مختلف نسلونه موږ د قدیمي قصې چې اروپا کې موږ ته قصې رارسي، د سیلابونو قصې رارسي، د چاودنو قصې رارسي، د آتش فشان قصې رارسي، د زلزلو قصې رارسي. نو دا زرګونو کاله قصې دي او زموږ نه وروسته به هم زرګونو کاله دا قصې بیا پاتې وي. دا ګلونه که موږ ختم کړو، دا ښکلاګانې که موږ ختم کړو، دا مرغۍ که موږ ختم کړو، دا جبې او ونې بوټي که موږ ختم کړو، نو انسانانو دپاره څرنګه چې ساینسدانان وایي په دنیا کې ګلوبل وارمنګ روان دی، نړیواله تودوخه روانه ده. نړیواله تودوخه نه زموږ په سیمه کې، لکه زموږ سیمه زما مطلب هغه سیمه د پاکستان کې یا په افغانستان کې چاته چې موږ پاتې کېږو په دغه هېوادونو کې زیاتره زما ملګري یا زموږ دوستان خپلوان، نو په دغه کې د نړیوال تودوخې سره سره نړیواله خچنوالی هم ډېر سیوا شوی دی. خچنوالی هغه دی چې لوګي دي، دوړې دي، سیمټ زیات شوي دي، کارخانې زیاتې شوي دي، صفایي نه کمې شوي دي، په اوبو کې خزله سیوا شوې ده، چارچاپېره خزله سیوا شوې ده، ناروغۍ سیوا شوي ده. هلته بیا ډېر زیات ضرورت دی. دلته خو زه چې په کوم وطن کې اوسم، کوم ته چې دې ځای کې خلک شمالي امریکا وایي، په دې کې خو د خلکو د ساینس په رڼا کې خپل قدرت ژوندی ساتلی دی او د پخوا راځې ساتلی دی او ورسره نه صرف ډېره مینه ښیي بلکې دې خیال هم ساتي او هر سړی خپل اخلاقي ذمهواري ګڼي. مثال په توګه په دې
درې میله واک کې یا څلور میله واک کې ما په لاره کې د سګرټو ټوټې د نسوارو پوڼۍ پلاستیکونه تیلۍ کڅوړې خځلې پاتې شوي خوراکونه د سینډویچو او د پیپسیانو بوتلې او کاغذونه ونه لیدل. دلته پرون باران شو نو باران نه وروسته د ماحول ډېر زیات صفا شوی دی. ماشي پکې هم لر شوي دي او ښکلا چې دغه نور صفا شوی. تاسو ګورئ دا هغه ځای پورې رسېدلی دا واک او دا وخت چونکې د ورځې 12 بجې دي 10 منټه د پاسه لمر هم تیز دی. موسم چې دی فرنهایټ 4 دی. ګرمي د خلک لږ کم دی خو زه یو ځل څو دلته مازدیګر هم راغلی به نو په مازدیګر کې ما ولیدل چې دلته ډېره ګڼه وي. اکثره زلمي هم وي ماشومان هم وي او ماشومان او زلمو نه علاوه سپین روبي هم وي هغه هم دلته واک کوي. او دا خالصتاً داسې ما خو چې یو ځنګل دی په ځنګله کې په جبل کې دننه دی دا بورډ واک چې دی لرګي تختې چې دی دا پل جوړ کړی دی او خلک دې خوند اخلي. زه به همدومره قدرتوب یم چې د خپل چاپېریال سره مینه بیخي ضروري ده. د خپل چاپېریال د شیانو سره کوم چې قدرت پیدا کړي دي یا زیږولي دي په قدرتي توګه چې ژوندي دي. زه د کوم کلتور یا د کوم مذهب یا د کوم نسل یا د کوم قانون یا د کوم اخلاقي درس په رڼا کې دا خبره نه کوم. دا د خالص انساني تصور دی چې تاسو د دې په بنیاد باندې داسې کولی شئ چې خپل چاپېریال چې دی هغه د هغې د بچ کولو کوشش وکړئ. قوانین څه وایي ستاسو مذهبونه څه وایي ستاسو کلتور کې دا شته که نشته دی ستاسو په وطن کې رواج څه دی ضرورتونه څه دي انسان څنګه ژوند تېرول غواړي دا په خپل ځای. خو دا ګیر چاپېر چې څه دي کوم چې تاسو نه دي پیدا کړي مطلب بوټي تاسو نه دي پیدا کړی هوا تاسو نه ده پیدا کړې اکسیجن تاسو نه ده پیدا کړی مرغۍ څاوري تاسو نه دي پیدا کړي څنګه چې تاسو پیدا شوي دي دا هم پیدا شوي دي. که تاسو ته که موږ ته څوک دا تکلیف را رسوي یقینا چې موږ یې نه خوښوو انسانان نه خوښوي چې د هغو ژوند ختمېږي تکلیف ورته رسي یا ناروغه کېږي هم دغه رنګې دا قدرت دی د زموږ سره هغه رنګ مکالمه نه کوي رابطه نه کوي څنګه چې انسانان د یو بل سره کوي. خو دا مکالمه او دا رابطه چې ده د قدرت د یو بل سره یو پیوستون شته دی یو جوړښت شته دی او د هغې قدر پکار دی. ویډیو اوږده شوه ډېره زیاته زه به د نه اوس اجازت واخلم ځکه چې زه اوس نه غواړم چې د خپل نور واک چې دی دا د خپل کم زما سټیمنا چې ده هغه د خبرې چې دي دا پکې راشي او کمزوري شي. زه غواړم چې لږ نور هم تیز وګرځم دا واک مسلسل وساتم. خپل خیال ساتئ ډېره مهرباني. که دا ویډیو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ لایک یې کړئ. دا زما دا پاڼه چې د فیسبوک یوټیوب دا هم درسره سبسکرایب کړئ یا خوښه کړئ. مننه به وي. خپل خیال ساتئ ډېره مننه. ژوندي او آباد اوسئ. یو ځل بیا دا ماحول چې دوخې مه زه د هغه ځای پورې ورغلی وم دا هغه ځای پورې او دا هغه ځای نه زه واپس داسې رالم او دلته ورغلی وم داسې په دې غاړه واپس رالم. دا تقریبا 2 میله هلته وه 2 میله دې خوا شو 4 میله شو. په مخامخ ملګرو ژوندي اوسئ.